سلامونه او نیکی هیلې دوستانو، بیا هم الله احمد زه ستاسو په چوپړ کې هم سره د یو نوی درس. دوستانو بیا هم د پخوا په شان کوم درسونه چې تاسو ګورئ دا د غو په باره کې ده. د غو په باره کې به تاسو ته د خیره سره لس ویډیوګانې به پوره کوو. لس سوالونه به وي او چې ضرب یې کړئ نو تقریبا 100 سواله راځي. نو د هر موضوع باره کې تاسو به 100 سوالونه کوشش کوم چې کار وکړم او په آخر کې به د خیره سره تاسو به په خپل پرمختګ باندې پوهیږئ چې څومره مخکې تللی یاستئ. نو د دې نه چې مخکې ستاسو وخت ضایع نه شي، راځئ چې نوی درس ته شروع کوو. Dans ces conditions, j'utilise les feux de brouillard. Avant, oui, réponse A, non, réponse B. Arrière, oui, réponse C, non, réponse D. ملګرو دلته سوال داسې شوی دی چې په دغه حالت کې j'utilise le feu de brouillard. زه هغه څراغونه یا هغه ګروپونه استفاده کوم چې هغه د بوغیاغ دپاره استفاده کیږي. بوغیاغ لکه پخوا ما تاسو ته ویلي وو چې بوغیاغ کوم حالت ته وایي. دا هغه حالت ته وایي چې ورېځې کښته کیږي لکه دوړې غونته او زموږ تاسو ویزیبیلیټي البته د سترګو دید کموي. نو کله چې هغه کښته شي موږ تاسو به څه کوو؟ خپل د بوغیاغ څراغونه لګوو. اوس وایي آیا هغه موږ لګوو او که نه لګوو؟ که لګوو د مخه لګوو که د شا لګوو؟ نو تاسو دلته اوس په دغه حالت کې ګورئ هوا بالکل صفا ده، رڼا ده او تاسو ښه لرې ځایونه هم کتی شئ. نو دلته آیا ضرورت شته ورته؟ نه، نه د مخه به لګوو او نه به د شا لګوو. صحیح ده؟ دواړه جوابونه B او C صحیح کیدای شي. بیا هم د پخوا په شان دوستانو تاسو ته لږ څه ناسه معلومات درکومه. دا کوم بوغیاغ چراغونه چې ده دلته وګورئ، دلته یې درته ښودلې ده چې دلته وایي نیژ نسته. نو په هغه حالت کې موږ تاسو څه استفاده نه کوو؟ د بوغیاغ چراغونه استفاده نه کوو. Dans cette situation, j'allume les feux de position. Pour voir, oui, réponse A, non, réponse B. Pour être vu, oui, réponse C, non, réponse D. فکر وکړئ دا کوم حالت یا کوم وخت د ورځ ده. دا تاسو وینئ دا د مازدیګر البته د لمر پرېواته ټایم ده. اوس د دې باره کې تاسو نه سوال شوی یا تپوس شوی ده. Dans cette situation, j'allume le feu de position. په دغه حالت کې وایي زه د پوزیسیون چراغونه لګوم. د څه دپاره؟ pour voir چې زه وګورم؟ نه خیر. موږ تاسو د پوزیسیون چراغو سره څه شی کتی نه شو. سمه ده؟ pour être vu او یا دا چې زه څه ښکاره شي یا په دې مطلب چې که چیرې زه د پوزیسیون چراغونه ولګوم نو ماته به څه ناڅه ښکاره شي. په دواړو حالاتو کې نه کیدی شي. بیا هم د پخوا په شان دوستانو کومه سي چې تاسو وینئ په ښي غاړه کې همیشه معلومات تاسو ته پرته وي. ویډیو ځان سره پوز کړئ، ویډیو ودروئ او دا معلومات سره ولولئ. صحیح ده؟ بیا هم زه به تاسو ته لږ دلته څه معلومات درکړم. کله چې هم داسې لږ تیاره کیږي یا واوره وي یا باراني او یا کله ناکله وریځې کښته کیږي، په دغه حالاتو کې به تاسو د کوم چراغونو نه استفاده کوئ؟ تاسو به همیشه د فو د خوځمان استفاده کوئ. صحیح ده؟ نو دلته څه ضرورت ورته نه پیدا کیږي چې تاسو د فو د پوزیسیون یا د دپاره استفاده وکئ چې تاسو څه وګورئ او یا ښکاره شئ. سمه ده؟ Des pneus neige thermogomme sont adaptés à la conduite hivernale, en présence d'une faible couche de neige. Oui, réponse A, non, réponse B. En présence de pluie.
Oui, réponse C. Non, réponse D. ملګرو دلته دا سوال ډیر ښه یو موضوع ته اشاره کړې ده. د پنو نیج هغه ټایرونه چې د نیج او یا د واورې دپاره استفاده کیږي څه نومیږي؟ ترموګوم نومیږي. دا son adapté à la conduite hivernale. اوس وایي دغه ترموګوم ټایرونه چې ده دا د ژمي د طرفه استفاده کیږي. en présence d'un faible couche de neige. هغه وخت کې استفاده کیږي چې هلته یو اندازه کمه واوره وي. نو زه به اول تاسو په دې پوه کړم چې دا ترموګوم کوم ډول ټایرو ته ویل کیږي. ما د مخکې نه دا عکس تاسو ته راخیستی. تاسو کولی شئ چې دلته وګورئ ترموګوم ټایرونه کوم ټایرونو ته ویل کیږي. دا ټول د ترموګوم ټایرونو یو مثال ده. دا کوم عکسونه چې تاسو ګورئ زه به تاسو ته یو ښه عکس راواخلم د دوی څخه. تاسو وینئ ځینې باندې داسې پلاستیکي ماډل یا د ربړي میخونه وي چې هغه څه کوي؟ هغه ستاسو د استکاک یا ادغانس حالت اضافه کوي. که چیرې په واوره باندې تاسو موټر ځغلوئ او یا په مثال د خبرې یخې وهلي او د یخ د پاسه ځغلوئ، نو دا به تاسو ته په ده کې کومک کوي چې ستاسو موټر به نه ښویېږي. صحیح ده؟ همداشانتې دغه ټایرونو ته دا ټول ته ترموګوم ویل کیږي. زه به تاسو ته یو ساده مثال دا وګوره، لکه دې د پاسه داسې واړه واړه میخونه ده. تاسو ښه څه متوجه شئ دته؟ د د پاسه هم داسې واړه واړه میخونه ده. او یا که داسې نه وي، زموږ تاسو عامیانه په ژبه ځینې ټایرونه ده چې داسې دا غوښې غټې غټې وي. نو دا غټې غټې غوښې دا لامل ګرځي چې ستاسو موټر به نه ښویېږي د سړکو د پاسه. هغه به تاسو ته یو اندازه مقاومت د ده درکوي چې ستاسو موټر خپل ځان ساتي او زر نه ښویېږي. دغسې ټایرو ته ترموګوم ویل کیږي. نو خدای دې وکړي چې تاسو په دې مطلب پوه شوي اوسئ. اوس همدغه سوال تاسو څخه دا شوی و چې که چیرې د واورې په حالت کې د ترموګوم څخه استفاده وشي، نو دا وایي د لږ اندازه واورو یا لږ طبقه د واورې یا مثال د خبرې لږ اندازه د واورې چې د سړک د پاسه وي، آیا دته استفاده کیږي او که نه کیږي؟ بالکل کیږي. بیا بل دوهم بخش او یا دوهمه برخه کې داسې ویل شوی ده ان پریزانس د پلوي. او که چیرې بیا واورې وبخئ که چیرې بیا باران نو هم زه د ترموګوم نه استفاده کولی شم او که نشم کولی. بالکل تاسو کولی شئ. اوس به ځینې دوستان وایي چې ولې ښه ترموګوم په باران کې استفاده کوي؟ دوستانو لکه پخوا چې ما تاسو ته ویلي وو چې یو موضوع د اکواپلاناژ په نوم یادیږي. اکواپلاناژ هغه حالت ته ویل کیږي چې ټایر د سړک د پاسه ښویېږي. د څه شی له امله؟ د باران له امله. نو دا ټایر که چیرې د ترموګوم ټایر اوسیږي، هسې ځینې ربړي میخونه ولري یا د عامه اصطلاح په ژبه غوښې غټې غټې، نو دا ټایر د سړک د پاسه نه ښویېږي. نو دغه ټایرونو څخه په دغه دوه حالاتو کې استفاده کیږي چې یا لږ واوره وي او یا باران وي. تاسو کولی شئ چې د پخوا په شان ویډیو سره ودروئ او لا زیات معلومات دلته لاسته راوړئ. Dans cette situation, la vitesse est limitée à 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. ملګرو لکه مخکې چې ما تاسو ته ویلې چې بوغیاغ کوم حالت ته ویل کیږي. دا کوم تصویر یا کوم عکس چې تاسو اوس ګورئ دغه حالت ته بوغیاغ ویل کیږي. دا هغه حالت ته چې د ځینې خلکو په خبره یا دوړې ورته وایي او یا وریځې ورته وایي. دا په دغه حالت کې سړک سر ته کته شوی او ستاسو ویزیبیلیټي کموي، ستاسو د سترګو دید کموي. صحیح ده؟ نو په کوم حالت کې چې وریځې کته شي د سړکو د پاسه یا کوڅو ته، موږ تاسو د سرعت هغه اصلي حالت نه کمیږو. که مثال د خبرې تاسو اتوغود د پاسه هم اوسئ او هلته سرعت مثال د خبرې 130 اوسیږي، تاسو حق نه لرئ چې 130 موټر وځغلوئ، سرعت به کموئ. نو دلته همداسې یو سوال شوی ده.
Dans cette situation, la vitesse est limitée à 50 km/h. په دغه حالت کې وایي سرعت زموږ تاسې کوم اندازې ته تعیین شوی؟ آیا 50 ته تعیین شوی او که نه؟ هو بالکل 50 ته تعیین شوی. دلته تاسو کولی شئ ګورئ تاسو دلته معلومات یې ښودلی ده چې کله زموږ تاسو د سترګو دید د 50 کیلومترو په اندازه وي نو تاسو مجبور یاستئ چې 50 کیلومترو په اندازه خپل سرعت وساتئ. صحیح ده؟ او لا زیات معلومات تاسو خپله هم کولی شئ چې ویډیو سره ودروئ او دا ولولئ. Le vent vient de droite, réponse A. De gauche, réponse B. Pour limiter les risques d'accident, j'accélère, réponse C. Je ralentis, réponse D. ملګرو که چیرې تاسو دا لوحې سره لوستی نه یي مهرباني وکئ دا لوحې سره وګورئ ویې لولئ. د ده په باره کې ما تاسو ته معلومات درکړی زموږ په چینل کې پرته ده. دا ټول هر څه چې تاسو دلته ګورئ تاسو ته آماده شته او سره د دې کوم کڅوړه چې د باد دپاره استفاده کیږي دا هم تاسو ته ما یادونه کړې هلته. خو بیا هم دلته زه به تاسو ته ووایم چې څه چل ده څه ده څه نه ده. صحیح ده؟ دلته دا کوم کڅوړه چې تاسو ګورئ دا موږ تاسو ته د باد طرف ښیي. باد باندې خو پوهیږئ یا شمال ورته چې وایي دا د هغه طرف ښیي چې د کوم خوا نه را روان ده. آیا د چپ خوا نه را روان ده که د ښي خوا نه را روان ده؟ دلته تاسو ګورئ باد د چپ د غاړې نه را روان ده او کڅوړه کوم خوا ته زنګېږي؟ ښي غاړې ته زنګېږي. نو دلته موږ تاسو ته سوال داسې شوی ده لیوانت وین اوس وایي دغه باد او یا دا شمال د کوم خوا نه راځي؟ د droite د ښي غاړې نه او که د چپ غاړې نه؟ نو تاسو خپله ښه پوهیږئ چې د چپ خوا نه یو شی یا یو باد راسي کڅوړه کوم خوا ته زنګېږي؟ مخالف لوري ته زنګېږي. نو دا خو اوس د چپ لارې نه راځي او کڅوړه ښي غاړې ته زنګېږي. دا یو جواب هم واخیسته. په دوهم بخش کې داسې ویل شوی ده pour limiter les risques d'accident د دې دپاره چې موږ تاسو د اکسیډنټ رسک کم کړو یا د اکسیډنټ خطر کم کړو. اوس به څه کوو؟ سی کې داسې ښودلی ده چې ژاکسلر زه خپل موټر ته نور اکسلیټر ورکوم او دلته بیا په ډي کې چې ښودلی ده ژ غلندي او یا زه به خپل سرعت کموم. صحیح ده؟ نو تاسو اول دلته وګورئ چې تاسو سرعت څو ده؟ دلته 8 ده. موږ تاسو ته سرعت څومره ښودل شوی ده؟ 50. نو زه به څه کوم په دغه حالت کې؟ زه به خپل سرعت کموم. اوس به ځینې دوستانو ووایي چې ولې سرعت کموي په دغه حالت کې؟ باد به خپل کار کوي او زه به خپل ډریوري کوم. نه، په دغه حالت کې کله چې ستاسو سرعت زیاتیږي څومره چې ستاسو سرعت زیاتیږي هغومره ستاسو د موټر وزن کمیږي. صحیح ده؟ که چیرې باد ډیر زیات سرعت زیات اوسیږي د دې امکان کیږي چې تاسو خپل مسیر یا د خپل لیکې نه بل خواته واوړئ او تاسو خپل د موټر کنټرول د لاسه ورکوئ. نو دغه موضوع دپاره باد ډیر ضروري ده. صحیح ده؟ نو خپل جوابونه موږ انتخاب کړو ګورو چې سیستم کې څه وایي. دلته تاسو کولی شئ د پخوا په شان ویډیو ودروئ همدا کوم معلومات چې ما تاسو ته درکړم دلته هم لوستی شئ. Je continue tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour utiliser le télépéage, je privilégie la voie de gauche, réponse C. Droite, réponse D. ملګرو سوال داسې شوی ده چې pour continuer tout droit د دې دپاره چې بالکل مستقیم لاړ شئ او یا وبخئ دلته داسې ویل شوی ده چې زه کولی شم چې مکمل مستقیم لاړ شم. je continue tout droit. آیا زه کولی شم چې مکمل مستقیم لاړ شم؟ نو د دې نه مخکې زه به تاسو ته دا معلومات درکړم چې دغسې یو حالت ته دته تلیپیاژ وایي. د دغې نه د دغه کوم اندازه یا کوم دروازې چې تاسو ګورئ د دغې نه هغې غاړې ته دا هغه محدوده ساحه ده یا هغه محدوده سرک ده چې 1 کیلومتر یا 10 کیلومتر یا هر څومره چې ده
هغه ریزرف شوی هغه دولت چاته یې اجاره ورکړی او کله چې ته د دې سړک د پاسه تیریږي ته به یو اندازه پیسې ورکوې سمه ده نو دلته تاسو وګورئ یو ایکس ګورئ ایکس نه مطلب دا ده چې دغه لیکه یا دا مسیر او یا دا کومه لاره کې چې زه روان یم دا بنده ده نو اوس سوال موږ تاسو ته څه ښودلی و je continue tout droit زه بالکل مخامخ تللی شم نه صحیح شوه په دوهم برخه کې داسې سوال شده pour utiliser le télépéage je privilégie la voie de gauche droite اوس تاسو نه داسې سوال شوی ده چې زه که چیرې تیلیپیاژ استفاده وکړم تیلیپیاژ څه ته ویل کېږي تیلیپیاژ په کوم ځای کې چې دا د دې سړک نماینده یي د دې پیاژ نماینده یي تاسو هلته سبسکرپشن اخلئ صحیح ده تاسو هلته سبسکرپشن اخلئ هلته سبسکرپشن کې به تاسو ته داسې یو واړه آله درکوي چې هغه به تاسو خپل د موټر د دې شیشې عقب د دې ترڅنګ یا دې څنګ کې تاسو چې شی کوئ نصبوئ کله چې دغسې یو حالت یا دغسې دروازو ته راورسیږئ دلته کامرې دي نو دا کامرې اوټومیټیک ستاسو موټر سکین کوي او تاسو ته اجازه درکوي چې تا ټیلیپیاژ لرو ده او مخامخ ځه د خیره که چیرې ته هغه ونه لرې نو ته مجبور یې چې دلته کله ناکله دلته ځینې ځایو کې یا تیلیپیاژ یا تاسو کښتو بلو سره پیسې اچوه یا به په نختو پیسو اخله یا به مثال د خبرې دمونی یا مطلب د اوسپنو پیسو سره مثال تاسو هغه اجازه اخلئ یا ما ټکټ اخلئ نو په دغه حالت کې اوس تاسو وګورئ که چیرې ته تیلیپیاژ لري دا ټي وګوره دا ټیلیپیاژ مطلب ورکوي نو که چیرې دا در سره وي نو ته وایي په دغه حالت کې د کومې دروازې نه استفاده کولی شي د ګوش نه که دوات نه زه وایم د دوات نه صحیح ده د دې ښي غاړې نه ځکه چې دلته ټي لیکلی ده ورته نو ګورو چې سیستم کې څه وایي صحیح ده تاسو کولی شئ چې د پخوا په شان خپل ویډیو ودروئ او پوره معلومات دلته ولولئ J'ai le temps de passer avant l'arrivée du tramway. Oui, réponse A. Non, réponse B. دلته سوال داسې شوی دوستانو j'ai le temps de passer avant l'arrivée de tramway زه وخت لرم دنه مخکې چې تخم راشي زه د دې سړک نه واوړم آیا دومره وخت لرو نو تاسو د مخکې نه دا تصویر زه به تاسو ته غټ کړم دلته ویې ګورئ ګورئ دا اشاره سره ده کله چې اشاره سره وي تاسو ته اجازه نه وي چې تاسو د یو ځای نه واوړئ تاسو به خامخا هلته هغې او یا مطلب دا چې هلته به سټاپ کوئ نو تاسو به په ښه ساړه سینه درېږئ تر څو چې تخم دې ځای نه تېر شي او تاسو ته دا سره اشاره شنه شي نو هلته تاسو جواب به څه شي وایي زه وخت لرم چې د ځای نه تېر شم نه ګورو چې سیستم کې څه وایي J'allume les feux de croisement. Dans la situation 1, réponse A. Dans la situation 2, réponse B. J'allume les feux de route. Dans la situation 1, réponse C. Dans la situation 2, réponse D. ملګرو دلته سوال داسې شوی ده j'allume le feu de croisement زه خپل ډیم چراغونه لګوم صحیح ده په کوم حالت کې په لومړی تصویر کې اګه په دوهمۍ تصویر کې او یا په اول عکس کې او یا په دوهم عکس کې یا په اول حالت کې یا په دویم حالت کې تاسو په دواړو حالاتو کې به څه کوئ خپل ډیم چراغونه لګوئ زه به تاسو ته داسې خلاصه طریقه ووایم که چیرې لمر پرېوځي اسمان وریځي باران وریږي واوره وریږي په دغه ټول حالتونه چې نومونه ما واخیسته په دې کې تاسو مجبور او مکلف یاستئ چې خپل ډیم چراغو سره لاړ شئ کوم فو د خوازما سره لاړ شئ صحیح شوه په دوهم برخه کې داسې
سوال ده j'allume le feu de route. زه خپل هغه فول چراغونه لګوم. په کوم حالت کې؟ dans la situation 1 dans la situation 2 په اول حالت کې که په دویم حالت کې. نو ملګرو بیا هم تاسو ته هماغه پخوانۍ خبره زه تکرار کوم چې په معمولي او عادي حالاتو کې تاسو اجازه نه لرئ چې خپل فول چراغونه ولګوئ. تاسو ته هیڅ اجازه نشته. او بیا هم د پخوا په شان ما تاسو ته ویلي وو چې څومره جوابونه تاسو نیک، بهتر او صحیح ګورئ هغه انتخاب کړئ. اوس ما دپاره صرف A او B جوابونه صحیح ښکاره شو، انتخاب کړ. په د دوهم برخه کې یو جواب هم ما دپاره صحیح نه ښکاري، پس زه یو هم نه انتخابوم. ګورم چې سیستم یې قبلوي او که نه. صحیح ده که نه؟ سیستم قبول یې کړ. نو بیا هم تاسو کولی شئ چې اما د پخوا په شان خپل ویډیو ودروئ او پوره معلومات لاسته راوړئ. ګوره کله چې وایي انویزیبل او یا ویزیبیلیټي کله چې وایي کم شي نو موږ تاسو د فو د خوازمنه استفاده کوو. صحیح ده؟ دلته تاسو ته ښودل شوی ده له ویزیبیلیټي هغه دې وي. زموږ تاسو هغه دید څخه محدوده شوی ده، یعنی کم شوی ده. نو زه به د چی شي نه استفاده کوم؟ زه به فو د خوازمانه. Je peux aller tout droit et emprunter le tunnel. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'ai un vélo sur la galerie de ma voiture, je peux passer. Oui, réponse C. Non, réponse D. ښه ملګرو دا سوال بیا هم ډېر ښه مهم او ډېر عالی سوال ده. په عین وخت کې ډېر نور خبرې پکې هم رانغښتې. اول که چیرې تاسو اشارې مو لوستې نه وي مهرباني وکړئ لاړ شئ د انتردکسیون اشارې ټول ولولئ. صحیح ده؟ دلته موږ تاسو لپاره ډېر ډېر شیان ډېر موضوعات یې په دغومره یو تصویر کې راوستی. اول دا کوم منفي علامه چې ګورئ دا مطلب دا ده چې تاسو هیڅکله د چپ لارې ته ونه ننوځئ ځکه چې دا مخالف لوري نه راځي. صحیح ده؟ دا یو موضوع. دوهمه موضوع دلته بره تاسو ته ښودل شوی ده هغه موټرې چې 4.3 متره جګوالی ولري. مطلب دا ده چې یو موټر که 4 متره او 30 سانتي جګوالی ولري نو دلته دې تونل ته ننوتی شي. دوهمه خبره دلته انتقدي کړې ده، ګوره کمیون یې انتقدي کړی او ورپسې دا خبره یې انتقدي کړې ده دلته اسکلوسیو یا هغه شیان چې اکسپلوسیو وي، مثال د خبرې هغه چوي یا اور اخلي هغه هم اجازه نه لري چې دلته ننوځي. دلته وګوره پیاده رو څوک چې په خپو ګرځي هغه هم اجازه نه لري چې دلته ننوځي. صحیح ده؟ د هغه پسې دا کوم علامې چې دلته ګورې غو عکس رګلمانټې دا لوحې دا ټول ما تاسو ته ټکی په ټکی او هر یو باره کې ما تاسو ته پوره معلومات درکړی. که چیرې تاسو په دې نه پوهیږئ مهرباني وکړئ چینل ته لاړ شئ، هلته په پښتو او په دري په دواړو ژبو کې موجود ده. تاسو کولی شئ چې دا ولولئ او خپل حافظې ته یې وسپارئ. تاسو ته ډېر زیات کومک کوي. نو اوس موږ ته اول برخه کې سوال داسې شوی ده je peux aller tout droit et emprunter le tunnel. زه کولی شم چې مکمل مخامخ لاړ شم او تونل واخلم. خو دلته موږ تاسو ته دا خبره نه ده کړی چې آیا زما موټر کوم شی ده. نو زه وایم هو بالکل زه تونل کې ننوتی شم او دا تونل ده. یوه خبره. په دوهم جز یا دوهم برخه کې سوال داسې شوی ده j'ai un vélo sur la galerie de ma voiture je peux passer. که چیرې خبره نه ده یعنی زما د موټر جنګله کې یا زما د موټر د پاسه صحیح ده یو ویلو ده یو بایسکل ده. اوس وایي زه کولی شم چې په دغه تونل کې ننوځم یا د تونل نه پاس شم یا د تونل نه تیر شم. نو دلته تاسو ته د تونل جګوالی وښوده چې څومره ده 4.3 متره. نو 4.3 متره که تاسو سره چیرې واړه موټري که چیرې مثال د خبرې هایلنډر یي، ټویوټا کورولا یي، پیژو یي، ډاچ یي، هر څه چې
چې هغه جنګله ولري او هغه د پاسه ته بایسکل کېدی نو د 4 مترو نه بره نه ځي. صحیح ده؟ نو ته کولی شې چې دلته ننوځې. او که چیرې ته مثال د خبرې کمیون ځغلی نو کمیون ته یې د مخکې نه درته ویلی چې هلکه مه ننوځه. امکان لري چې دلته د کمیون هغه کوم باډي یا د کمیون هغه شاته چې څومره ځای جګ ده هغه په تونل کې ونښلي. نو زموږ تاسو ښه جواب څه شی ده؟ و، مطلب سی جواب صحیح ده. دا کوم معلومات چې تاسو ته ما ټکی په ټکی ویلې، تاسو کولی شئ چې دلته ویډیو پاس کړئ او هر یو د دوی نه ولولئ. ګوره دلته هغه د تونل جګوالی درته ښودلی ده چې 4.30 سانتي متره ده. همداشانتې تونل نوم یې درته ښودلی ده. دلته ګورئ کوم شیان چې انتغدي یې درته ښودلی ده او خطرناک مواد چې ده په لوحه کې چې ما تاسو ته یې ویلې ټکی په ټکی، او همداسې نور. نو دوستانو بیا هم د پخوا په شان مهرباني وکړئ لاړ سئ لوحې وګورئ، ولولئ. خیر ده پوهېږم لږ هغه درسونه لږ طولاني ده، لږ مثال د خبرې کیدی شي نیم ساعتو نه زیات اوسیږي، 1 ساعت 1.5 ساعت به وي یا 110 دقیقې به وي، خو ډېر زیات معلومات به تاسو لاسته راوړئ. صحیح ده؟ À l'arrivée d'un train, le feu est orange clignotant, réponse A, orange fixe, réponse B, rouge clignotant, réponse C, rouge fixe, réponse D. ښه ملګرو، دلته آخري سوال زموږ تاسې داسې شوی ده à l'arrivée d'un train le feu est. کله چې یو ټرین راورسیږي، کله چې یو اورګاډی راورسیږي، نو دا کوم چراغ چې تاسو ګورئ دا وینئ دلته چراغ ده، یا دلته هغه ترافیکي چراغ به زه تاسو ته ووایم دلته موجود ده. وایي دا کومه سي کېږي؟ زه به اول تاسو ته د سړک باره کې پوره معلومات درکړم. تاسو اول دا سپین لیکه ګورئ. هر ځای کې چې تاسو داسې سپینه لیکه ګورئ او تاسو په دغه لوري روان یاستئ، تاسو مجبور مکلف یاستئ چې دلته خپل موټر ودروئ. یوه موضوع. دوهمه موضوع، تاسو دلته سټاپ علامه وګورئ. دلته دا زما ماوس چې خوځي د خپل د دې شیشې عقب د پاسه، که چیرې دا سپین خط هم نه وي او دا سره اشاره یي، نو ته بیا هم اجازه نه لرې چې د دې ګوټ نه واوړې. دلته به خپل موټر دروې، ښي غاړه چپ غاړه دواړه به ښه معاینه کوې، ښه ګورې. که چیرې موټر نه وي بیا به ته مخکې ځې. دا دوهمه خبره. درېیمه خبره دا ده چې دلته تاسو دا کوم چراغ چې تاسو ګورئ، دلته 1 2 3 دانې چراغونه ده که نه، دا اوس د ده باره کې سوال شوی په دې ځای کې. وایي کله چې ټرین راورسیږي، کله چې یو اورګاډی راورسیږي، دا به کوم ماډل چراغ موږ تاسو ته راکوي. صحیح ده؟ اورانج کلیوتان، هغه نارنجي رنګ کې چې ګلیږي ولګیږي، او که اورانج فکس، او یا دا چې نارنجي رنګ کې چې ځای په ځای زیړ ګرځي. دا دواړه جوابونه صحیح نشي کېدی. سی کې داسې ښودل شوی ده غوژ کلینیوتان، هغه سره اشاره چې لګیږي او ګلیږي، او یا دا چې غوژ فکس، او یا دا چې هغه سره کیږي او هماسې پاتې کیږي. نو په هر ځای کې چې تاسو غوژ کلینیوتان ګورئ، هغه مطلب دا ده چې په دغه ساحه کې یا په دغه ځای کې ته به څه شی کوې؟ ته به یو سټاپ کوې. سټاپ به هغه ځای کې کوې، خپل موټر به دروې، لکه کومه سې چې تاسو ته مې وویلې چې د سپین لیکې نه تاسو اجازه نه لرئ چې وړاندې واوړئ. عین موضوع د سره اشاره ده، عین موضوع د خپله د چراغ ده. دا درې واړه یو معنا لري. تاسو به په دې ځای کې درېږئ، خپل ښي غاړه چپ غاړه ښه صحیح معاینه کوئ، بل هغې نه بیا به حرکت کوئ. نو زموږ تاسو ښه جواب څه شی ده؟ سی. تاسو کولی شئ بیا هم د پخوا په شان خپل ویډیو ودروئ او دا پوره معلومات دلته ولولئ. نو ملګرو زموږ درس دلته پای ته ورسېدو، او زموږ چینل د خپل ملګرو سره شیر کړئ، تاسو هم سبسکرایب کړئ د نوی درسو نوی ویډیوګانو دپاره،
او په خدای هم سپارمه تر بیا لیدو. الله په امان.